هسې بېوسه ورته ګورو جنګ دی، هسې بېوسه ورته ګورو جنګ دی، هسې بېوسه ورته ګورو جنګ دی، د زورورو او کمزورو جنګ دی، د تورې شپې د تورتم په خلاف د سپینو ستورو جنګ دی. ملالي ته پوه شوې ټپېږي خو شوې، موږ لالیان ځانونه ژغورو جنګ دی، مرو پکې موږ کور پکې زموږ خراب، په دونې فرق دغه د نورو جنګ دی. سلام درنو لیدونکو، زه سمیع الله غفران یم او تاسو د ځانګړې ادبي مرکې لیدونکي یاست. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په دغه ځانګړې لړۍ کې موږ د ادب د اسمان وتلي څېرې در پېژنو. نن مو یو ځل بیا د چمن د سیمې یو ډېر تکړه او وتلی شاعر او لیکوال ښاغلی عبدالرزاق حقیار صاحب مېلمه دی. ښاغلی عبدالرزاق حقیار صاحب په ادب کې خورا ډېرې هلې ځلې کړي دي او تر دم ګړی پورې 4 کتابونه چاپ کړي دي چې 2 شعري ټولګې دي او همداراز 2 نور کتابونه چې د چمن د یو ځوان کس نعمت خان دراني لیکنې دي او د دې تر څنګ د هغه ځینې کم متلونه چې وه چې ناچاپ د چاپ کړي دي. زه به لومړی دغه کتابونه له تاسو سره شریک کړم، بیا راځو حقیار صاحب ته. د اولنو خبرې مالګې دي، دغه د عبدالرزاق حقیار صاحب کتاب دی، د نعمت خان دراني ارواښاد نعمت خان دراني متلونه دي یا ګړنې دي چې د راټولې کړي دي او چاپ کړي دي. او دغه بل ښه خو دا چې د چا نوم پکې یادېږي، دا پر نعمت خان دراني باندې چې کومې لیکنې سوي دي، یعنې شاعرانو لیکوالانو چې کومې لیکنې باندې کړي دي، ښاغلي حقیار صاحب د کتاب بڼه ورکړې ده او چاپ کړي دي. او دغه 2 د عبدالرزاق حقیار صاحب کتابونه دي. د لومړنۍ شعري ټولګه په 2018 کې له چاپ څخه راوته، په اورونو کې راشنیو. دا د عبدالرزاق حقیار صاحب لومړنۍ شعري ټولګه ده. او د دې تر څنګ د 2مه شعري ټولګه د لمر یو څه لکه ته چې تازه له چاپه څخه راوتله په 2020 کال کې، یعنې څو اونۍ وړاندې له چاپ څخه راوتله. عبدالرزاق حقیار صاحب له ډېره وخته په ادب کې کار کوي او تر دم ګړی پورې لکه څنګه چې مې کتابونه له تاسو سره شریک کړل، ګڼ شمېر شعرونه لیکلي دي او تر ډېره په ښه شعر پوهېږي او د نظم بېلابېل صنفونه هم ورمعلومېږي. نو نور ستاسو انتظار پای ته رسوو، راځو مخامخ حقیار صاحب ته. حقیار صاحب د سلام تر څنګ که لومړی تاسو موږ ته دا ووایاست چې نعمت خان دراني تاسو ډېر کار ورباندې کړی دی او نور کار مو هم روان دی، یعنې 2 کتابونه داسې چاپ کړي دي، نور کار مو هم روان دی. که لومړی دغه ځوان استعداد یعنې دغه ارواښاد زموږ لیدونکو ته وپېژنئ، نعمت خان دراني اصل کې و څوک و؟ سلامونه ته دي، وعلیکم سلام او ټولو کتونکو او اورېدونکو ته نیک هیلې، سلامونه او خواږه احساسات. د نعمت الله خان دراني په اړه دې پوښتنه وکړه. نعمت الله خان د نوم نعمت الله خان تخلص دراني او د صوفي عبدالکریم زوی د جفیر محمد لمسی بلالزی اشیزی اڅکزی په 1 اپریل 1960 کې په مرده کاریز کې دی زیږېدلی دی. او بیا دی لا کوچنی ولو چې پلار و یو بې اولاده خور ته ورکړي، هغه بې اولاده خور یې د جادالحمید اکا کورودانه چې پر د زنانه بازار کې وله. نو په دې کې د هغو د روزنه وکړه. بیا د لومړۍ زده کړې چې دي په د کوچني سکول کې خوش محمد روډ کې وسولې، د په اصطلاح چې موږ د مونټو نرسري معنا ورته وایو. بیا ماډل هاي سکول ته راغلي، میټرک یې د دې وکړي او د چمن د کالجه څخه EPC د دې د وکړله. بیا ساینس کالجه څخه BSc یې وکړله او تر څنګ په د بلوچستان پوهنتون څخه MSc وکړله او بیا یې په نباتاتو کې د MPhil معنا وکړه. تاسو د 2 کتابونه چاپ کړي دي، یعنې لیکنې م راټول کړي دي او د ده متلونه م چاپ کړي دي. ولې م دغه کار وکړ؟ آیا تاسو د ده سره کوم قرابت لرئ؟ د کومې مخې مو دغه کار وکړ؟
موږ خو اصل کې د پښتو ادبي ټولنه چې کله په 1999 کې تاسیس وله دا د ده د ملګرو کوشش و هڅه ول چې په هغه کې ډاکټر رفیقي صاحب ورسره و په دا موسسینو کې حاجي شفیق العالم ازوریار صاحب دی خپله و څه داسې نور ملګري وو نو دا چې کله د دې د پښتو ادبي ټولنې بنسټ کېښود نو په دغه کې زه هم د یو غړي په توګه ورسره شولم نو د په دا کامرس روډ کې زموږ باقاعده دفتر و نو دا ته به سره تللو مازدیګر به سره کښېنستلو نو دغه یو ادبي رشته وله دغه لړۍ له کوم کال څخه روانه دا د 19 غالبا 1919 دا روانه او د ارواښاد نعمت خان دراني سره ځواني مرګ یادېږي یعنې کله چې موږ د نوم اورو ځواني مرګ نو که لږ د ده پر مرګ هم وغږېږئ چې دی څنګه ځواني مرګ سو دی خو د ده زوکړه لکه مخکې ما درته ویل ما 1966 ده نو دی د 22 کلنۍ په عمر کې که په 99 کې 12 اکتوبر 99 کې 1999 کې دی پاک ورسېدی نو ځواني مرګ خو موږ په دې باندې ورته وایو چې په 23 کلنۍ کې مړ ناروغه و کومه ناروغي یې درلودله کومه بله پېښه وشوه پېښه ناجوړي وله مثال چې داسې دغه کېږي چې د اینې سرطان ور دغه څه کراچۍ کې پاک ورسېده او د پښتو ادبي ټولنې چې کومه په 1999 کې تاسو درلوده او نعمت خان دراني او تاسو د هغه ټولنې غړي واست او د هغې ټولنې ډېرې لاسته راوړنې به کېدای سي خو یوه لاسته راوړنه د کوم کتابتون کې چې ما ورته ناست و کاظم السلام خان کتابتون یوه لاسته راوړنه دغه کتابتون دی د دې کتابتون باندې کله راسره وغږېږئ چې لومړی مې دغه کتابتون څنګه راوړاوه داسې ویل کېږي چې نعمت خان دراني په دغه کتابتون کې مهم رول درلودی د واقعي هم د پښتو ادبي ټولنې دا خو دا یو لاسته راوړنه ده خو دغه یوه خبره زه دا درته کوم چې دلته چې کله شفیق کاکړ ډي سي سو نو ډاکټر رفیقي صاحب دته دغه یو وړاندیز ورکړی و چې دلته په کار دا ده پخوا زموږ د په هغه شپو کې خو نو 15 لکه آبادي وه اوس خو له آبادي نوره هم زیاته شوې ده نو چې په دغه 15 لکه آبادي باندې موږ تر اوسه پورې یو کتابتون هم نه لرو نو هغو ته یې وړاندیز ورکړي تجویز یې ورکړي دا چې کله دا عمارت دا جوړ سو بیا دا عمارت قبضه سولو په هغه کې نو بیا نعمت الله خان دراني و د پښتو ټولنې نور ملګرو هغو ډېرې هلې ځلې وکړې تر څو چې مثال دا یې برته د خلکو پر مخ باندې خلاص کړي یو لایبرري یې پکې جوړه کړه نو دغه او دغه کتابتون جوړول دا یو ستره لاسته راوړنه د پښتو ادبي ټولنې نورې کومې لاسته راوړنې تاسو لرئ چې د 1999 څخه تاسو تر اوسه پورې کار کوئ نورې کومې لاسته راوړنې لرئ پښتو ادبي ټولنې هغې که موږ ګر سره دې ته ادمانه دغه خو د بزمي ادبه سې راواخلو د 1950 کې د دې ادمانه اول کال شروع شوی دا ودې مثال د دې ایالت لرغونی تنظیم وي یا د لرغونو تنظیمونو څه وي نو دا روان غالبا تر 8 پورې دا راوچلېد بیا در 8 څخه تر ونې وي پرې سقوط نو بیا ټولنه یې پښتو ادبي ټولنه دا تاسیس وله په هغه کې نعمت الله خان او د ده ملګري لکه ماسې د ځینو ملګرو لکه ډاکټر رفیقي صاحب و حاجي شفیق العالم صاحب و دا مازوریار صاحب دا د حاجي محمد نبي خادم صاحب دا پښتو ټولنه تاسیس کړه یو خو دا دی چې موږ دغه کوم اوسنی کتابتون دی چې دا اوس موږ پکې ناست یو دا د دې یو لاسته راوړنه ده د دې تر څنګ مثال غونډې کېدلې او بیا د کراکتنې ناستې کېدلې په دغه کامرس روډ کې کېدلې هر مازدیګر به په جمعه کې به خامخا معنی یوه کراکتنه وله نور پر تاتمولو پر ګلدره باندې مخکتنې وسولې نور شاعران یې معنی ډېر وروزل او بل لاسته راوړنه دا ده چې مثال دا یو رجسټریشن یې معنی اوسلو خو دا رجسټریشن څه موږ تر اوسه پورې هېڅ پیدا نه واخیستله خو د نعمت الله دراني د مرګ سره پښتو ادبي ټولنه بالکل
هغه هلې ځلې و داسې ولې هغه بلکل سړې شولې نو بیا موږ بیا راولاړ شولو احمدشاه ابدالي کتابتون په نامه باندې مې یو تنظیم یې معنا جوړ کړي د احمدشاه ابدالي کتابتون په نامه مې جوړ کړي دا تنظیم دا ولو بیا وروسته په احمدشاه ابدالي کلتوري ټولنه یې معنا واوښتي نو دا کارونه اوس نور تنظیمونه دي هغه هم کار کوي بس کوم ملګري چې په پښتو ادبي ټولنه کې له تاسو سره وه د هغوی سره اوس اړیکې لرئ ستا ولې نه بلکل د ټولو سره یې هغه اوس هم ادب ته کار کوي که هغه هم کار پرېښوي خو ډېری یې ادب ته کار کوي تر اوسه پورې ډېری یې معنا کار او ادب ته کوي بلکل یې کوي درنو لیدونکو تاسو دا ګړی ځانګړې ادبي مرکه ګورئ د ځانګړې ادبي مرکې میلمه د چمن شاعر او لیکوال ښاغلی عبدالرزاق حاکیار دی لکه څنګه چې مې د مرکې په لومړي سر کې ویل عبدالرزاق حاکیار پښتو ادب ته زیات کار کړی دی کتابونه یې لیکلي دي شعري ټولګې چاپ سوي دي او له ډېره وخته یعنې له 1999 څخه دی پښتو ادب ته کار کوي هلې ځلې کوي حکیار صاحب پر نعمت خان دراني سره وژغېدو ډېره مننه چې زموږ پوښتنو ته مو ځوابونه وویله راځو ستاسو خپلو شعر و شاعري ته نو تاسو چې له 1999 څخه په پښتو ټولنه کې واست نو حتما به مو شاعري هم په هغه وخت کې پیل کړې وي یعنې لومړی مو په شاعري لاس کله پورې کړ د شاعري ډګر ته کله راغلاست دا خو یو خو هغه د ونې وي چې موږ کوم شعرونه لیکل یا مې کومې غزل لیکلې په هغه شپو کې خو موږ فقط یو وډل کوم نور په دې باندې نه پوهېدلو چې مثال قافیه چیش ته وایي ردیف چیش ته وایي بس فقط بهر کې به نه و برابره رواني به نه و برابره بس دغه شان دا مې کول څه ناڅه نو بیا غالبا د 2002 لږ څه یې معنا داسې په شعر دا باندې پوه شولو نو بس یو شی دا مې لیکي یو شعر به مې لیکي یو نظم به مې لیکي دغه شان دا مې او زما د معلوماتو اړوند تاسو هر ډول شعر لیکلی سئ یعنې کوم بې ټکو شعرونه لیکلی سئ او دې تر څنګ د نظم په بېلابېلو صنفونو کې تاسو کار کړی دی دغه استعداد مو له کوم کړ موږ چې کله پښتو ادبي ټولنې چمنه سره زما د یو غړي په حیث باندې کار شروع کړي چې کار مې شروع کړي نو په هغه شپو کې یو څه شپې پس د ډاکټر عبدالرفیقي صاحب دغه د څرک په سر دغه د څرک په سر چې راغلی په دا کې د پر ځینو صنفونو باندې کار کوي نو هغه صنفونه ما فکر داسې و سړی د شاعري بس دغه ده نو بیا دا صنفونو کې ما څه ناڅه کار وکړي څه کلاسیک شاعران مې وکتل بیا یو چا ماته وویل لستي مثال د ادبي فنون وګوره ادبي فنون ما وکاتی او ادبي فنونو کې پر هغه صنف پر دا ټولو سنتونو باندې یا پر صنفونو باندې بېنوا صاحب ډېر ښه غږېدلی نو په دغه کې غالبا داسې تر 100 شاوخوا زه پر دغه سنتونو دا باندې ما کار پکې کړی دی مثال غیر منقود سلو مثال منقود کې ما د غزل لیکلي دي چې هغه ګرده معنا ټکي لري او په غیر منقود کې مو لیکلي په غیر منقود کې مې غالبا 3 غزلې معنا لیکلي دي او د دې تر څنګ خیفا او دا او داسې یو حرف ټکي لري یو نه لري او داسې بیا هم وي چې یو توري ټکي بې ټکي وي یو ټکي لري نو دا رقم پر دا تجنیسات او فردي تجنیس دي کوم په دې کې اکثرو کې ما کار کړی دی نو دا یو شی وکړو بس موږ په هغه شپو کې کاوی حکیار صاحب نورې پوښتنې هم پاته دي پوښتنو ته راګرځو خو اوس یو شعر درڅخه اورو حتما تاسو شاعري ډېره کړې ده 2 شعري ټولګې مو چاپ سوي دي نو یو شعر درڅخه اورو زموږ لیدونکي حتما په تمه دي دغه زمانې چې هغه په هغه شپو کې چې موږ لیکل دغه زمانې یو شعر به درسره شریک او که در وکتل وتاته یو نظر لمر که در وکتل وتاته یو نظر لمر زما په خیال پاته به نشي دغه لمر ډېر ښه په لیاز د خدای د ورځې مراوز هسې نه د لاسه ورکړي خپل اثر لمر ډېر ښه او چې ماښام به ستا په پښو کې در پرېوځي په دې هیله باندې خیږي هر سهار لمر ډېر په زړه پورې او دا تا وویني تش یو نظر له ورایه دا چې ژړ سي او مخ پټ کړي مازدیګر لمر او د نور اوس نه به یې څه وایم حکیاره
د یوې ګوتې یې نه دی برابر لمر. ډېر په زړه پورې 2 شعري ټولګې مو لیکلي دي یعنې چاپ سوي دي. بله په درشل کې یاست، بله مو لیکلی دی یعنې ناچاپ اثر لرئ که نه لرئ؟ شته، بلکل شته. مثال درېیمه شعري ټولګه اوس تیاره ده. نوم یې څه دی او ولې مو تر اوسه پورې نه دی چاپ کړی؟ نوم به یې درنامه به زه تر اوسه نه کوم درته یاد. ولې لامل؟ لامل بس نو اوس یو کمپوزر ته بلکل ورکوم. ځینې شاعران لا وړاندې چې کتاب نه وي چاپ سوی نوم یې له ملګرو سره شریکوي، خو تاسو دا خبره زموږ څخه پټه وساتله. د دغه لامل که راته په ګوته کړئ. حتما دا به مو په شاعرانه ژبه یو لامل لري. خود به یې معنی یو لامل لري. داسې سوي دي مثال یو چا نوم مخکې د کړي یا د ده کتاب لا نه وي راغلی، هغه شاعر په ډېره خواري او په ډېره درپدري هغه نوم دا پیدا کړي، د ده کتاب راغلی نه وي، بل یې دغه باندې کښېږدي. یعنې تاسو دا وایاست چې ګواکې کافي نه سي؟ اوس کافي نه سي. زما نظر هم په دې کې دا. او زما د معلومات اړوند پر نعمت خان دراني باندې چې 2 کتابونه لیکلي دي، خو اوس بل کتاب هم لیکي. هغه د څه شي په اړه دی؟ کله چاپېږي؟ نوم یې څه دی؟ دا هغه نوم به هم نه درته واخلم. دا د ده فقط د ده یو خو دا د ډایري دي، غالبا د ونې د دغه څه د 10 د جماعته څه فکر کوم چې د 15 اتیا څه د باقاعده ډایري دي، که بیا د خپلې مړینې چې دی د 10 جماعت زده کوونکی دی. نو هغه 2 دانې یو د 15 اتیا څه بیا تر د ده مړینې پورې 2 دانې ډایري ما ته په لاس راغلي. نو یو خو دغه د ده ډایري کې یو څه داسې د نمونې په طور باندې دغه شی د کومه د نعمت الله خان دراني د ډایري یو څو ورقې، او دویم د ده خورې ورې لیکنې چې په بېلابېلو مجلو کې دي. نو د کیسټانو څه ما ځینې کیسټان پیدا کړي دي، او ځینې داسې د اخبارونو دي مثال هغه د پښتو ادبي ټولنې بیانونه دي. نو دغه شیانو دا پر دې باندې یو کتاب دغه لرو. او د نعمت خان دراني کورنۍ، حتما تاسو نعمت خان دراني ته ډېر کار کړی دی، شعرونه کتابونه مو چاپ کړي دي. د ده د کورنۍ غبرګون څه و؟ حتما به د غبرګون سره مخ شوي یاست. بلکل. نو د ده کورنۍ چې دي خوشحاله دي، اورونه خدای ستایي زما سره چې په وار وار میلاو شوي دي، ډېر ښه مینه او هغه او دا کوي. اکیا صاحب یو ځل بیا یو شعر درڅخه اورو او نظم. ما درته وویله چې شعرونه ستاسو ډېر دي، نو یو بل شعر درڅخه اورو. او هسې د هغه زمانې د ابتدایي زمانې یو شعر به څه دی: هسې بېوسه ورته ګورو جنګ دی. هسې بېوسه ورته ګورو جنګ دی. هسې بېوسه ورته ګورو جنګ دی، د زورورو او کمزورو جنګ دی. د تورې شپې د تورتم په خلاف د سپینو ستورو جنګ دی. ملالي ته پوه شوې ټپې دې پوه شوې، موږ لالیان ځانونه ژغورو جنګ دی. او مرو پکې موږ، کور پکې زموږ خراب شو، په دونې فرق دغه د نورو جنګ. تاسو په شاعري کې ژیره مو د سپینوالي ته رسېدل ده، یعنې که موږ ووایو چې سپین ږیری بلکل به مو تېروتنه نه وي کړې. حتما ځوانان زامن به لرئ، یعنې په کورنۍ کې مو بل داسې شاعر، لیکوال، ادیب څوک شته؟ یا تر دا مهاله پورې خو ګوري دا کتابونه دا ګوري، خو تر دا مهاله پورې زما کوم بچیان چې دي هغه سبقان وایي، دغه شي ته داسې خاص یوازې تاسو ورژور کړی ده؟ یوازې ما ورژور کړی. اکیر صاحب ډېره زیاته مننه چې د ځانګړي ادبي مرکې بلنه مو ومنله او حاضر سواست، د خپلو بوختیاوو څخه مو وخت راویست. څه پیغام لرئ د مرکې وروستۍ شېبې د څه پیغام لرئ زموږ لیدونکو ته، په ځانګړې توګه ځوانانو ته پیغام څه دی؟ ځوانانو ته زما دا پیغام دی چې کار وکړي. دا کار دی چې د خلکو سړي جوړي، او که موږ د دې لوی سړیو تاریخ وګورو، هغه دا لوی سړي په دې باندې څه دي چې کار یې کړی. نو زما ځوانانو ته یو ځل بیا دا خبره تکراروم چې بس کار وکړي، ژبې ته یې وکړي، قام ته یې وکړي، وطن ته یې وکړي، ولس ته یې وکړي، انسانیت ته یې وکړي.
درنو لیدونکو دا و د چمن د سیمې تکړه شاعر او لیکوال ښاغلی عبدالرزاق حاکیار صاحب چې د ځانګړي ادبي مرکې میلمه و. زموږ ځانګړي ادبي مرکې نن دوې برخې لرلې چې یوه د ارواښاد نعمت خان دراني د ژوند په اړه باندې وه له ښاغلي حاکیار صاحب څخه پوښتنې وه، دوهم د عبدالرزاق حاکیار صاحب شعر شاعري لکه څنګه چې مې د مرکې په لومړي سر کې ویل عبدالرزاق حاکیار صاحب شاعري ډېره کړې ده او تر ډېره په شاعري پوهېږي او زه به د عبدالرزاق حاکیار صاحب د پیغام او غورچاڼه تاسو سره شریک کړم. حاکیار صاحب ویل چې باید موږ کار وکړو، که موږ غواړو چې په نړۍ کې مو له مرګ څخه وروسته نوم پاتې سي باید کار وکړو. د ځانګړو ادبي مرکو دغه ځانګړې لړۍ دوام لري، په لړ کې به د ادب د اسمان ګڼې ادبي څېرې در وپېژنو. خوشحاله اوسئ.